محترم حاضرین مسلمانان ورونو د قرآن کریم هغه مینه محبت خو د هر مسلمان په زړه کې دی خو ډېر خلک داسې شته چې د قرآن نه بې انتهایي غفلت هغه اختیاري چېرته سالم کال کې یو پیره راوالي او هغه هم خاص کر د رمضان په موقع باندې چې د عباداتو ته ځان فارغ کړي دغه هم لاک شکر دی چې په غونډ کال کې دی قرآن کریم توفیق ورته میلاو شي تلاوت کولو خو صرف په دغې باندې بسوالی نه دی پکار قرآن کریم الله تعالی موږ تاسو ټولو ته د ټولې زندګۍ د تیرولو دپاره یو منشور او قانون را لیږلی دی کتابونو ذکر کړي دي د قرآن د غفلت متعلق ډېر عجیبه واقعه ده چې په دې بیرون ممالکو کې یو امام به په هغه مسجد کې پاتې کېدلو نو مخکې دا چې کوم بیرون ممالک دي هلته کې ترتیب داسې وي لکه څنګه د علاقو کې وي چې کله د امام د روټۍ نمبر نو محله کې د نمبر په نمبر باندې یو کور هغه روټۍ راوړي د بیرون ممالکو کې هغه ترتیب دا دی چونکه هغه خلک خو ډېر خیال ساتیم نه نو دا امام به خپل بیټک ته خپل ځای ته دیرې ته بوتلو او دا غالبا د تالینډ یا هالینډ دغه ممالکو کې د یو ملک هغه واقعه ده یو کاري صاحب د هغه مسجد امام نو هغې ماښام رو جماعت تې لپاره خپل ځای ته بوتلو او یعنې د هغه ټایم چې سر رو جماعت یې خوراک هغه ښځې خاوند رابار کړو د ټول ناستو نو دغې ښځې سره یو پرسو دا بټوه دا زنانه پکې اکثر پیسې ږدي او دغه ټایم کې د بیټک کې د تاخ کې یو قرآن مجید هم پروت و د کړکۍ کې داسې خبره هغه پیسې به د میز پرتې هسې تس نس لړې د کاري صاحب به پیسې را جمع کړلې او هغې په هغه قرآن مجید کې کېښودلې اوس دا ښځه خاوند کور ته تللي نور لوښي راوړي چې واپس راله اوس په پرس کې پیسې نشته دی هلته په کاري صاحب باندې غلام نشي راوړولی نو حیران او پریشانه پاتې شو نو غږ یې نه کول سالم کال به دی کې تیر شو خو دا مقتدي کاکا به راتلو کاري صاحب سره به سلام کلام کول خو هغه شان زړه به نه لګېدو ځکه پیسې هغه روکې شوي به هر حال چې کال برابر شو او بیا د روجمات ټایم کې د نمبر راغی نو دغه کاري صاحب همدغه روټۍ ته راغی په بیټک کې ناستو ورته وایي چې کاري صاحب د تیر کال هغه واقعه تا ته پته ره والله ته پته ره موږ ته پته ره وي د څه واقعه وي په دغه پرس کې پیسې وي او چې موږ واپس رالو پیسې بیا وي نه چې څنګه دا خبره ورته وکړه کاري صاحب فوراً په ژړا شو نو دا مقتدي کاکا ورته وي چې کاري صاحب ته په څه باندې جاړې مونږ خو دا خبره ښکاره کړې نه را یو مقتدي ته میم نه ده ویلې الله ته پته او تا ته پته دا راز مونږ پټ ساتلی وي به دې نه جاړم ستا هغه ټول امانت به د مخامخ قرآن کریم کې پروت یا پیسې پرتې دي چې څنګه هغه قرآن راواغستو اګه پیسې پکې پرتې وي وي جړا په دې باندې راله چې سالم کال کې تا د قرآن د الله دی کتاب ته لاس هم نه دی وړی نو بعضې خلک داسې الله تعالی د دغه غفلت نه موږ تاسو ټولو بچ وساتي